د طالبانو او بدخشان خلکو ترمنځ جنجال اوږد شه. د بدخشان د خلکو سخت بغاوتونه او د طالبانو په منځ کې بې اتفاقي. ځینو طالب غړو هم د بدخشان د خلکو ملاتړ کړی. سلام، ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موږ کړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د جمعې په ورځ د غویي پر 14مه د بدخشان د درایم ولسوالۍ کرلیک کلي کې د طالبانو پر وړاندې د ولسي اعتراضونو شهید وه. تر دغو اعتراضونو یوه ورځ وروسته د همدغه ولایت د ارګو ولسوالۍ اوسېدونکي د طالبانو د امارت پر ضد د شعارونو په ورکولو سره سړکونو ته راووتل. دغو اعتراضونو پراخ انعکاس وموند او د خلکو پام یې ورخپل کړ. د طالبانو ځینو مخالفو خوځښتونو هم د اعتراض کوونکو د غوښتنو ملاتړ وکړ. ځینې څېرو او خوځښتونو چې د طالبانو مخالف نه ګڼل کېږي که په ښکاره د اعتراض کوونکو د غوښتنو ملاتړ ونه کړ، لږ تر لږه طالبانو ته بلنه ورکړه چې د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. نه یوازې دغه دوو ډلو بلکې د طالبانو ځینو غړو هم د اعتراض کوونکو ځپل ناسم بللي او د دې ستونزې د سوله ییز حل غوښتنه یې کړې ده. د بېلګې په توګه د طالبانو مشهور تاجک توکمه غړي عبدالحمید خراساني د یوه غږیز پیغام په خپرولو سره د بدخشان د اعتراض کوونکو له غوښتنې په کلکه ملاتړ کړی.